بریا پالورګم جرړي بابا سیدا هټا غوتا غلام ساتل غواړي پوینو ګټلای نظام الله دې وکړي چې په ښه طریقه باندې د اعلام لارې ستاسو ځوانانو دا تکتیکونه ټول ملت ته ښکاره شي، امت ته ښکاره شي، دوست ته ښکاره شي، دښمن ته ښکاره شي او دا پیغام د ځان سره ویسي چې امت مسلمه او د ملت ته ووایي چې نور د آرام خوبونه کوئ. نو ستاسو د دفاع په خاطر باندې داسې ځوانان چې فولادي جسمونه لري، داسې ځوانان چې فولادي ایمانونه لري، هغه ستاسو د دفاع په خاطر، د ایمان په خاطر، د ناموس په خاطر باندې د الله سره وعده کړې ده. ورونو نن تاسو ته هغه وعده در یادوم، کومه وعده چې موږ تاسو د الله سره کړې، کومه نه یې کړې، نن باید هغه وعده د الله سره بیا تجدید کړو، وی کوو. او هغه څه ده چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نو وایم ځوانانو د اسلامی امارت نظامی لیکو ته کاغه د دفاع لیکلي او کاغه د وزارت داخله مبارکي لیکلي او که د امنیت ملي لیکلي د صف ته چې څوک راځي هغه به دغه بیعه د الله سره یو ځل کوي، د بیعه نه پرته به دلته نه راځي، د الله سره به بیعت کوي په مرګ باندې، په الله باندې به ځان، مال، خپل عقل، خپل صلاحیت، خپل قوت د هر څه به په الله باندې خرڅوي، بیا به د صف ته داخلیږي. नारे तकबीर अल्लाहु अकबर सबीलुना सबीलुना अल जिहाद वल जिहाद सबीलुना सबीलुना अल जिहाद वल जिहाद नारे तकबीर